مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد ورونو پتیره کې موږ هغه پیښه او واقعه بیانول چې د لشکر مشر په خپل مسروق د یمن پاچا و چې د ابرهه زوی دی او د فارسیانو د لشکر مشر اخرز ډیر قوي او شدید سړی و. وایي د غشي او لیندۍ د ډیر قوت په سبب بیل د څخه بل چا نسوای استعمالولای. اوس چې جنگ شروع دی اخرز ولاړ دی د جنگ حالاتو ته ګوري او څارنه یې کوي، د جنگ نقشه جوړوي. نو پوښتنه یې وکړه، ویل د حبشانو پاچا پیژني؟ سیف ویل هو. هغه سړی ویني چې ورېښمین کالي یې اغوستي دي او پر فیل سپور دی او پر تندي یې سور یاقوت دی؟ اخرز ویل هو. ویل دغه نفر یې پاچا دی. اخرز ویل اوس یې پرېږده تر هغو چې د فیل څخه کښته کیږي. بیا و اخرز ته وویل سوه چې د فیل څخه راکښته سو پر آس سپور سو. ویل اوس یې هم پرېږدئ. څه وخت وروسته اخرز ته وویل سوه چې اوس پر غاتره یا قچره سپور سو. ویل ها د خره پر لور. اوس یې حال ګوري. دغه اخرز د خپل لشکر شاته ولاړ و، د هغه ځای څخه یې غشي ورته برابر کړي، مسروق یې د دوو سترګو په مابین کې هغه د یاقوت پر ځای وویشتي او غشي یې د سر تر هغه بل طرف ووتی. مسروق د ابرهه زوی ووژل سو او د ده په مرګ د حبشې لشکر ماته وخوړه او د فارسیانو لشکر پر یمن مسلط سو. کم وخت چې فارسیان کامیاب سوه نو یې حکومت و سیف ابن ذی یزن ته نکی ور، بلکې دوی په خپل حکومت جوړ کړي. او دغه خبره تر اوسه پورې په یمن کې متل ده، وایي دا غوټه د سیف ابن ذی یزن غوټه ده، خلاصېدل نه لري. د یمن د خلقو دا عادت و چې کم وخت به دوی ته مشکل پیښ سو نو به کومک د خارجانو څخه وغوښتي، خو کم وخت چې به هغه خارجان راغله د دوی مشکل به تر هغه اول هم زیات سو. هو د یمن خلق اوس د حبشې د حکومت څخه خلاص و، مګر د فارسیانو تر تسلط لاندې سو. بیا نو کسرا د خپل طرف څخه یو والی پر یمن مقرره کړي چې نوم یې مرزبان و. کم وخت چې هغه مړ سو بیا د هغه زوی توبوجان د یمن والی سو. څه موده وروسته دغه توبوجان کسرا استکی او د هغه پر ځای بازان د یمن والی مقرره کړي چې دا ټوله فارسیان و. محترم ورونو، د رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بعثت او د نبوت شهرت په هغه وخت کې و چې د یمن حاکم بازان و. په دغه وخت کې چې بازان د کسرا د طرفه پر یمن والی و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د فارس پاچا کسرا ته یو خط او رساله ولېږل چې په اسلام کې داخل شه. خو کسرا بیل دې څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک وایي هغه یې څرک او ټک ټک کوي او د قاصد په باره کې د وژلو اراده وکړه.
کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبر ورسېدی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې د زما لیک ټک ټک الله جل جلاله د پاچهي ټک ټک کسرا ته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیک په لیدلو سره ډیر قهر ورغلی وو ویل دا څوک دی یو صحرایي عرب غواړي چې زه د متابعت وکم د کسرا متکبر دماغ هیڅ کله دا نه قبلول او د دې مثال د د لپاره داسې وو لکه نن ورځ چې په یو ډیره لري صحرا کې یو کوچنی کلی واقع وي او دغه کلی یو نفر دی د امریکا د حکومت څخه وغواړي چې د دین تابع دي کسرا هم په هغه وخت کې د مځکې د مخ لوی پاچا او دا خبره ډیره عجب ورته ښکاره شوه دې موضوع ته په ډیره سپکه وکتل نو یې د سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نیولو لپاره لشکر ونه لېږي بلکې د یمن والی بازان ته حال ولېږي چې هلته په جزیره العرب کې یو نفر پیدا شوی دی او غواړي چې زه د متابعت وکم دغه نفر و ما ته راولېږه بازان هم د جزیره العرب خلق ضعیفه وبلل فقط دو نفر یو مدینه منورې ته ولېږل ویل ورسي او دغه نفر ته ووایست چې د لشکر ولېږلو او جنګ کولو ته ضرورت نشته بې له عذره او ځنډه ځان تسلیم کړ اسلام او مسلمانان ډېر ضعیف ورته ښکاره کېدل او دوی خپل ځان د دنیا لوی قدرت باله نو دغه دوه نفر او مدینه منورې ته ورسېدل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ورته ویل چې زموږ سره بازان ته ولاړ شه او هغه دې بیا کسرا ته لیږي ځکه کسرا ته غوښتي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل تاسو نن شپه استراحت وکړئ او تاسو جواب به سبا درکړم خلق چې سبا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د جواب اخیستلو د پاره راغله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل بازان ته ووایست چې زما رب نن شپه ستا رب کسرا ووژي نفر وویل که نن شپه کسرا وژل سوی وي نو تا ته خبر چا راوړي د فارس څخه تر مدینې منورې پورې په یوه میاشت بلکې تر هغه هم زیات خبر را رسیږي ته څنګه خبر سوې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د الله جل جلاله د طرف څخه وحی را تراغلی نفر ویل ستا جواب موږ ته دغه دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو ولاړسي بازان ته دغه حال وایست نو دوی هم رهیس و ترڅو یمن ته ورسېدل او بازان ته دا بیان وکړي چې موږ ویل ځان تسلیم ک او دا ویل چې کسرا ووژل سو تر دغه وخت لا د کسرا د وژل کېدو خبر د فارس څخه و یمن ته نو رسېدلی نو بازان پوښتنه وکړه چې دا کومه شپه وه چې د ویل کسرا ووژل سو هغه شپه ور وشول چې فلانی شپه بازان ویل انتظار وکړي پس له څوارلس ورځو و یمن ته خبر را ورسېدی چې کسرا په فلانی شپه د خپل زوی د طرفه ووژل سو دا عینا هغه شپه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلي وه چې نن شپه نو بازان ویل په والله دا معلومات بې له نبي څخه وبل چاته نه کېږي نو یې ایمان راوړي او مسلمان سو او هغه نور فارسیان چې په یمن کې وه د بازان د مسلمانېدو په سبب ټول ورسره مسلمانان سو او بازان وویل تر دې وروسته موږ د مدینې د حکم تابع یو نه د فارس تر دغه وروسته یمن او د هغه حکومت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د حکم تابع و نه د کسرا نو د بازان الفارسی رضی الله تعالی عنه په مسلمانېدو سره اسلام و یمن ته داخل سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه بازان د یمن پر حکومت د وفات تر وخت پریښاو کوم وخت چې بازان وفات سو نو د زوی شهر د یمن حاکم وګرځیدي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم پر دغه حکومت پریښاو ترڅو چې الاسود العنسی په یمن کې پیدا سو او د نبوت دعوی وکړه او شهر د بازان زوی مړکی او د یمن حکومت ونیوي دا واقعه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حیات په آخر وختو کې پیښ شو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عادت داو کم پاچهان چې په اسلام مشرفه کېده هغه پر هغه خپل حکومت پرېښول نه استکول
دا هغه معلومات و چې یمن څنګه د فارس په حکم کې داخل سو او بیا څنګه د فارس د حکم څخه ووتی او په اسلام کې داخل سو.